8 په چاپیریال کې اوسو خبره تشریح کړې وي نو اوس واپس د وینډوز 8 عمره چاپیریال ته راځو چې دغه په انوایرنمنت کې یعنی چاپیریال کې سیستم مختلف فایل چې هغه تاسو ته لګ منشن کما او اخم تاسو ته ګوره پرمږ وي چې وینډوز 8.1 په انوایرنمنت کې نمبر 1 د ټولو هر څه ته سوي لیکيږي ډیټا ایکسپلورر وته وایي this is called explorer او د ایکسپلورر मतलब मुंग सरदा दे एक्सप्लोरर द चार्जर आई थिंक वापस आओ ठीक है ना देता एक्सप्लोरर वत वी लिखीगी ठीक शो तास मा पर नु च दा विंडोज तास शकल दे विंडोज 8 तराशे कना नो पदे विंडोज 8 के दा हर से चिता सुविन दा पे एक्सप्लोरर के प्राते दी परुने वीडियो की माता उस मिसाल दरक और पा एक्सप्लोरर के दा से चिता उस तखकारी नो नंबर 1 دا سچ وګره دا د ایکسپلورر حصے دي نو دې ته مونږ یاد ساتي ډیسکټاپ وته ویل کیږي وینډوز 8 کې یا وینډوز 7 کې یا وینډوز ایکس پی کې دا مخامخ چې سم تاسو تخکاری دې ته ډیسکټاپ وته وایي نمبر 1 چې کوم د دې وړمبه جز دی نو هغه ته مونږ ډیسکټاپ وایو او یاد ساتي د ډیسکټاپ د پاسه چې دا تاسو تخکاری کنه وګره دا منظره غون تخکاری کنه چې په اني فوټو راوستې شمه نو دې ته یاد ساتي مونږ وال پیپر وته ویل کیږي ډیر کسان وی دا وال پیپر زموږ ډیسکټاپ ته نه یاد ساتي د ډیسکټاپ خپل رنگ چې کوم دی هغه سړي مو سره هغه بلیک دی بلیک دیٹ از بلیک د ډیسکټاپ خپل رنگ چې کوم دی هغه سړي هم سره بلیک دی او وال پیپر چې کوم دی دا سچ په دې ډیسکټاپ باندې ښکاری کنه نو دغه زموږ وال پیپر دی لکه یو سمپل مثال به تاسو درکم د دیوال دا رنگ چې کوم دی د دې خپل رنگ بیل دی او دغه د پاسه دا چونه شوی دی نو دا ځان لدی نو یاد ساته د دې د مخامخ چې سخکار نو دا وال پیپر دی او دا غي شاته چې کوم دیوال خپل رنگ دی نو د قسم غ ډیسکټاپ دی یاد ساته د ډیسکټاپ خپل رنگ چې کوم دی هغه څنګه دی بلیک دی یاد ساته دا به رستا اوس تشریح کوم چې ولې بلیک دی بیا دا غي نه پس چې کوم دی ډیسکټاپ نه پس تاسو وګورئ دا مخامخ دا سیمبلز تخکاری کنه دیز اور د سیمبلز وګورئ دا سیمبل یو په یو ښکاری نو زه دې نه دا 1 by 1 چې کوم دا هر یو په یو وغستې شم نو دا سیمبلز دا 1 by 1 چې تاسو راخکاری نو دې ته موږ سویل شو دې ته موږ آیکنز وته ویل کی دې ته موږ سویل شو آیکنز وته وایي آیکنز څه شي دي آیکنز اور د سیمبلز دا آیکنز چې کوم دي دا سیمبلز دا شکل دي ان وینډوز 8.1 او دا څه کار کوي which shows information دا ماته معلومات را کوي about hardware and software د سافټویر یا د هارډویر باره کې معلومات راکړي سبا د نسوک تاسو کولی شي چې دا آیکن څه شي دی یاد ساتئ دا آیکن اصل کې موږ سره یو سیمبل دی یو څه شکلونه دي چې هغه ماته د هارډویر یا د سافټویر باره کې معلومات راکړي نو ځکه دغه ته موږ سویلی شو آیکنز وته ویل کیږي مثال تاسو لدر کما لکه یو کس ماته وی چې آیا ستا په د کمپیوټر کې څومره ریم دی څومره پروسیسر دی وغیرہ وغیرہ نو دا ریم او پروسیسر چې کوم دی دا هارډویر سره تعلق ساتي اوس خدا سره نشم کولی چې زه دا کمپیوټر اوس پړم او زه ته ویم چې دې کې دومره پروسیسر دی او دې کې دومره ریم دی نو زه بسو کما دا د سپی سی مونږ تخکاری کنه دا یو آیکن دی ما سره کنه په دې باندې ور رائټ کلیک کما را بشم دې ځکه پراپرټیز باندې ور کلیک کما نو ماته سوې وي تاسو سره پروسیسر چې کوم دی کور i5 دی او تاسو سره 16 GB ریم دی نو دې آیکن ماته د هارډویر باره کې معلومات راکړه چې ګور دا یو آیکن دی دا د پی سی دام آیکن دی دام آیکن دی ډیر کسان سو کوئی آډیو آیکن سو کوئی ویډیو آیکن سو فایل آیکن اینڈ فولډر آیکن یاد ساتئ دیز آر رانګ دا سو کو زم نو چې کوم نوې سافټویر راځي نو هغه ته بځای آیکن نو مطلب دا شو چې موږ سره د آیکن اډو سو دا غشتنه سم تعداد نه دی معلوم خو یاد ساتئ عمومي تور باندې آیکن په دوه ډول باندې چې یو ته سیستم آیکن وي او بل ته یوزر آیکن وي هغه تاسو په یو مطلب دا چې دا آیکنز موږ سره یاد ساتئ موږ معلومات راکړي د سافټویر یا د هارډویر باره کې مثال تاسو نو څوک تاسو کولی شي چې مال د هارډویر باره کې څنګه معلومات راکړي نو په دې پی سی باندې رائټ کلیک کې راشه تاسو پراپرټیز ته نو ګوره ماته وي تاسو سره دومره پروسیسر دی او دومره تاسو سره ریم دی نو دا ریم او پروسیسر چې کوم دی چې دا هارډویر سره تعلق ساتي نو ځکه د مال د هارډویر باره کې معلومات راکړي بل وګورئ کله په دې سافټویر د پاسو درېګم نو ټایپ کې وته لیکلي دي کنه مایکروسافټ افیس ورډ ډاکیومنت وګورئ کله په دې ځای کې درېګم یا په دې د پاسو درېګم نو ماته وی مایکروسافټ پاور پوینټ پریزنټیشن نو ګوره تاسو ډېر پاسانه سره د هر سی او په یو کته شی دلته
نو مطلب دا دی چې دا ما ته معلومات راکړي یا د سافټویر باره کې یا د هارډویر باره کې. نو یاد ساتئ آیکنز همیشه د پاره دا سیمبلز دي، کاغه وینډوز ایکس پی کې دي، کاغه وینډوز 7 کې دي، کاغه وینډوز 8 کې دي. نو د دې د وجنه دې ته مونږ یاد ساتئ سو ته ویلی شو آیکنز وتوي. آیکنز مونږ سره په دوه ډول باندې دي، دوه ټایپس دي. یو ته یاد ساتئ سیستم آیکنز وته ویل کیږي او بل ته یوزر آیکنز او یوزر ډیفاینډ آیکنز وته ویل کیږي. سیستم آیکنز یاد ساتئ هغه آیکنز ته ویل کیږي چې هغه وینډوز 8 سره یا وینډوز 7 سره یا وینډوز ایکس پی سره خود به خود انسټالیږي. کلم چې تاسو وینډوز 7 یا وینډوز 8 انسټال کړئ نو دغه آیکن بس تاسو په کمپیوټر کې وي او د هر چا په کمپیوټر کې وي. نو یاد ساتئ مونږه سمپل داسې ویلي چې دوس آیکن بس ډیفینیشن ضرورت نشته دی، لکه دیس پی سی دی وګوره په وینډوز 8 کې دیس پی سی دی، یعنی مونږ ته وینډوز 7 کې متسوي مای کمپیوټر بمته دا متوي کنه، دا سه ریسایکل پین دی، دا سه نیټورک دی، دا سه سو آیکنز نور دی. دی آیکنز ته مونږه سیستم آیکنز وته ویل کیږي. هغه آیکنز چې هغه وینډوز 8.1 سره خود به خود انسټالیږي نو دغه آیکنز ته سیستم آیکنز وایي. یو سمپل مثال بتا سو درکما. لیٹ می گیو یو گڈ ایگزامپل اف اٹ. وګوره دا یو سیستم آیکن دی، دا وګوره دا یو سیستم آیکن دی، دا وګوره دا یو سیستم آیکن دی. دا ټول موږ سره سیستم آیکنز دي. دا بس تاسو په کمپیوټر کې ومې زما په کمپیوټر کې مشته 15 آیکنز دي چې هغه د سره موږ انسټالول شي. رائټ کلیک کې کچره تاسو رني رائټ کلیک کې دی نه روسته به تاسو وای پرسنلایز ته چې کله تاسو راشه نو وګوره پدې کې چینج ډیسکټاپ آیکنز باندې چې کلم کلیک کې دا 15 آیکن دی. یو کمپیوټر دی، یو یوزر ډیټا دا، یو نیټورک دی، یو ریسایکل بن دی او بل کنټرول پینل دی. دا 15 داسې آیکنز دي کدا تاسو ډیلیټ هم کینو واپس یې دی لاري نه یو په یو راوستي شي. نو ځکه دې ته مونږ سیویل شو دې ته مونږ سیستم آیکنز وته ویل کی. یوزر ډیفاینډ آیکنز هغه آیکنز چې زو ته جوړو. یوزر ډیفاینډ ډیفاینډ مطلب دا دی جوړ کړی شوی تیار کړی شوی د چا په مدد سره یوزر لکته جوړه یا زه جوړو ما نو ستا په کمپیوټر کې بس تا ځان لا آیکنی زما په ځان لا آیکنی د بل کس په ځان لا آیکنی. نو موږ داسې ویلی شو چې هغه آیکنز چې هغه یوزر یو پروګرام انسټال کی یا یو فایل جوړ کی یا یو فولډر خپل جوړ کی او دا غي د وجنه کم آیکن راشي نو چې کم آیکنز موږ سره راشي نو دغه آیکن ته موږ سویلی شو یا ساته دغه ته یوزر ډیفاینډ آیکن مخکې راشه راځه. ٹھیک ہے نا. نو هغه آیکن چې هغه یوزر په خپل باندې جوړ کی یا یو پروګرام انسټال کی یا یو فایل په خپل باندې جوړ کی یا په خپل یو فولډر جوړ کی نو دا آیکن ته مونږه یوزر ډیفاینډ آیکن وایو. لکه پروګرام انسټالیشن سره یو آیکن راشي، فولډر سره یو آیکن راشي، یو فایل جوړ کی دا غي د وجه یو آیکن راشي نو دې ته مونږه یوزر ډیفاینډ آیکنز وته ویل کیږي. لکه زه رائټ کلیک کوم په دې ډیسکټاپ باندې نیو تر اعظم دې زینا او یو فولډر می جوړ کو نو دا مای آیکن دی کنه، دا ما یو خپل آیکن جوړ کړ، یو فایل می جوړ کو، سبل سم یو کړ. نو یاد ساته نو سره د آیکن دوه ډول دي، یو ته سیستم آیکنز وای او بل ته یوزر ډیفاینډ آیکنز وته ویل کیږي. سیستم آیکنز هغه آیکنز دي چې ستا وینډوز 7 یا وینډوز 8 انسټال شي نو هغه آیکن خود به خود دی کمپیوټر ته راځي. دغه آیکن ته مونږه دغه آیکنز ته سیستم آیکنز وته ویل کیږي. دا هغه تاسو له څو مثالات درکړم. یوزر ډیفاینډ آیکنز آیکنز دي چې یوزر په خپل باندې آیکن جوړ کی، څنګه به جوړیږي یا په خپل باندې یو فولډر والی یا یو فایل واخلي یا چرته سه فار ایگزامپل پروګرام انسټال کی دا غي د وجه آیکن راشي دا آیکنز ته مونږه یوزر ډیفاینډ آیکنز وته ویل کیږي. اخیری نمبر چې کوم نقطه دا چاته اوس ته کلیر کما دې ته مونږه یاد ساته یو سلورم نمبر حصہ ته چای ته مونږه ټاسک بار وته ویل کیږي. تاسو وګورئ کنه دا لاندې تاسو ته کنه کار د تاسو ما بر راوړو په سٹارټ مینیو په ډیسکټاپ باندې لاندې حصے ته دا کم چې تاسو تخکاری کنه نو دې ته مونږ سویل شو دیس از کولډ ټاسک بار. دې ته مونږه ټاسک بار وته ویل کیږي. سلورم نمبر حصہ چې کوم ما سره دا ناغي ته مونږه ټاسک بار وته وایي. دلته ټاسک نو مطلب اصل کې زمونږه پروګرام دی. د ټاسک نو مطلب څه دی؟ پروګرام دی او بار ویل کیږي یو حصے ته. لکه سه فار ایگزامپل دا غټ دا ټیبل دا میز دا څخه ته بار وته ویل کیږي او ټاسک څه ته ویل کیږي. دلته کې دا ټاسک مینز یاد ساته پروګرام مطلب دی. ټاسک مطلب پروګرام دی. نو چې کم یو پروګرام تاسو خلاصوي نو هغه به تاسو سره په دې ټاسک بار باندې خامخا بل سره کوي. تاسو وګورئ کنه we have lots of tasks here.
we can see them وګوره دا ټاسک تاسو ته ښکاري کنه زه لکه تاسو ته خېما دا پروګرام باندې زه کار کوم نو کچره دا پروګرام زه کلوز کوم نو آیا په دې ټاسک بار باندې ما سره موجود وي نه لکه زه یو پروګرام خلاصوم دې زه نه ران تر ازم او چرته کیلکولیټر یو پروګرام دی خلاصوم کیلک رسته به تاسو دا وای دا مې اوکې کړل چې کلم دا کیلکولیټر خلاص شو دا غي آیکن وګوره ما سره لاندې په ټاسک بار باندې راغی ویښ ٹھیک ہے نا وګوره په ټاسک بار باندې ماته دا آیکن د ذکر راغی او کدا کلوز کما نو د ټاسک بار نه آیکن ختم شو د چې په سبا باندې کار کوم نو هغه ماته مخه ته پراتی کنه او چې نه کوم نو خامخا یو بل طرف ته پروتي نو ټاسک بار اصل کې مونږ ته کرنٹ ټاسک راته خیات ساتي ښه د ټاسک نه مطلب څه دی پروګرام دی د کمپیوټر یو پروګرام خلاصول دی د ټاسک بار کار څه دی اټ شوز د کرنٹ ټاسک یا وته مونږه پروګرام وته ویل کیږي دې ماته کرنٹ ټاسک راته خي کرنٹ ټاسک نو مطلب څه دی زمونږ پروګرام دی چې په کوم پروګرام کې تاسو کار کوئ کنه دا غي خودلو د پاره چې کوم زه استعمالي ګو نه غي تمږه ټاسک بار وته ویل کیږي یاد ساته د ټاسک بار سلور حصے دي د ټاسک بار چې کوم دی سلور حصے دي نمبر 1 this one د یو حصہ دا A او نمبر 2 چې کوم دی وګوره د دې ځنواله تر دې ځه پورې ما سره دا ایریا ده کنه دا دته سه فار ایگزامپل زبی بوته وما او د نقطې نواله تر دې ساته پورې دته بز سی بوته وما او د دې نه پس کوم دی دا ایریا تاسو تخکاری دته بز ډی بوته وما پس ډی دا ګور اے بی سی دا سلور حصے دي موږ سره اے بی سی اینڈ ڈی سبا د نسوک تپوس کولی شي دا اے بی سی ډیز اصل کې سری موږ سره what are these things وګوره دې کې زو تور کومه په دې ټاسک بار کې اے نمبر حصہ چې کوم سره د اے نمبر یا 1 نمبر دې ته موږ یاد ساته سٹارټ مینیو وته ویل کېږي سٹارټ مینیو ٹھیک ہے نا سٹارټ مینیو او چې کله په رائټ کلیک کې رائټ کلیک په کله کوګره په داسه خو چې کلیک کې نو سٹارټ مینیو دا سٹارټ مینیو دستاسو او چې کله په رائټ کلیک کې وګوره رائټ په کلیک کوم تاسو سره دې ته کویک ایکسس مینیو وته ویل کېږي رائټ کلیک سره به تاسو له صدر کې کیم او کیم څه مطلب دی کویک ایکسس مینیو بدل کړي کویک ایکسس مطلب دا دی چې ډیر چټکه تیزه سره یو کمانډ تاسو لاس ته راوړئ شي کویک وی چټکه تیزه سره ایکسس وی لاس اسی ته ویل کېږي نو یو پروګرام د تاسو لاس سره ډیر په اسانه سره کولی شي نو د لومبي نمبر د مونږه سٹارټ مینیو او چې کله د ماوس په رائټ کلیک کې نو بیا د تاسو کې مونږه کیم یعنی کویک ایکسس مینیو وتا ویل کېږي بی نمبر چې کوم سره دی دا بی نمبر دې ځنوال تر دې ایکس پورې دې ته یاد ساته کویک لانچ ایریا وته ویل کیږي کویک چټکه تیزه ته وای لانچ وای خلاصول تا ایریا ته وای یو پروګرام پس ډېر لري سٹارټ مینیو ته زما نو زه کولای شم چې دې ځنه ډېر پاسانه چټکه تیزه سره خلاص کما لکه ما ته یو کس وی چې بای ایکسل پروګرام خلاص کا نو که زه ایکسل پروګرام خلاصوم نو زما د پرسونه یو غټ هډیک دی چې به زه په دې کویک ایکسس مینیو باندې رائټ کلیک کوم یا دلته چرته سٹارټ تر اعظم او بیا د اپس تر اعظم دلته او بیا دې کې وګوره چرته ایکسل تر اعظم او ایکسل پسې ګرځم سونه غټه خبره ده ایکسل پسې به کم ځای کې ګرځم 1 by 1 چرته خامخا یو ویل فایند اٹ نو چې دونه لري راځي نو په دې باندې ورستو بیا طریقې ته خیم رائټ په کلیک کا او دا سو کا پن ټو ټاسک بار کا ټاسک بار پن هغه استنجا غونته وی کنه پنې کا نو ګره کزدا ختم کما نو ګره ما سره ګره دلته دا ایکسل راغلی نو زه بار بار سٹارټ مینیو ته زما د تک ضرورت نشته دی بس په ایکسل باندې کلیک کوا ډایرکټ په دې پروګرام ته راوړي دا سونه آسان کار دی نو ځکه دې ته مونږه کویک لانچ ایریا وته وایو سبا د نسوک تپوس کولی شي چې د کویک لانچ ایریا فائدہ څه ده د کویک لانچ ایریا فائدہ دا ده چې د دې لارې نه مونږ سکولی شو یو پروګرام ډېر چټکه تیزه سره 1 by 1 راوستي شو یو پروګرام پسې سٹارټ مینیو ته زما او دې ځنه راولم نو دا غي اسانه طریقه دا ده چې د کویک لانچ ایریا تراشم او د دې لار نه دا پروګرام 1 by 1 خلاصې کما سی نمبر ته یاد ساته دا سی نمبر ته سرخکاری کنه د نقطې نواله تر دې ځې پورې سی نمبر نو دې سی ته مونږه یاد ساته نوټیفیکیشن ایریا وته ویل کیږي سو ته ویل کیږي نوټیفیکیشن ایریا نوټیفای وی خبرداري ورکول تا ګوره دې ما خبردار ساتي کنه تاسو ګوره دې نوټیفیکیشن ایریا ته سٹارټ په دې ټاسک بار کې
ما ته وی تاسو سره انټرنیټ کنیکټډ دی چارج د سره کار کوي دا سوګرس والیوم سپیکر تا سره دی او دا موږ سره سات دی نو ګره ما سره دا ټول یو په یو ما سره 1 by 1 کار کوي مطلب دا دی چې ما سره وګوره دا انټرنیټ کنیکټ دی ما سره برق څومره پاتې دی چارج په کمپیوټر کې څومره پاتې دی وګوره سونه تاسو چې کم دی دا سپیکر دی او دا څه وګوره دا سات دی نو د ټولو باره کې ما خبردار ساتي نو ځکه دې ته مونږه نوټیفیکیشن ایریا وته ویل کی مونږه سات ولې پلاس کوو دی وجه چې ما ته ډېر په اسانه سره سات پکې وګورم نو دې د وجه ته نوټیفیکیشن ایریا وته ویل کیږي نوټیفای کوي دا ماته چې څومره مهم کمانډ زما دی کمپیوټر لپاره دی نو بس تاسو په دې نوټیفیکیشن ایریا کې پراته دی نو ځکه دې ته مونږه نوټیفیکیشن ایریا وته وایي او سلورم نمبر چې کوم تاسو سره دی د ټاسک بار یو حصہ دا چې هغه ته مونږ سویل شو डी نمبر او دایته یا وته پیک وته ویل کیږي پیک او یا وته مونږه چارم بار بٹن وته وي چارم بٹن وته هم ویل کیږي ٹھیک ہے نا ادي کونج ته ویل کیږي اصل کې هغه نو دایته مونږه پیک او چارم بٹن وته ویل کیږي چارم وي چارمینګ خو چارم ٹھیک ہے نا خط ویل کیږي خولي ته ویل کیږي hey you look charming you look charm نو چارم پیک اصل کې وی پیک سمانه ده د شیشې نه بار تاسو ګورم کنه د قسمه کتو ته مونږه پیک وته وایو لکه دا سه خیره اون تر تا کاری خو له خیره کاری ری الله کاری راته یا تاسو چاته شیشه مخامخ کې غړ غون د کاری شي دا سه کنه ته پیکینګ وته وایي نو کو تاسو یو قسمه دی چې ماته ډیسکټاپ او خایا ډیسکټاپ خو په دې ډیسکټاپ باندې ماته زما دا پروګرام چې ګډوډ نشي نو ګر تاسو دا پوینټر نه د موږ سره د کونج ته راوړل داسې لګ وګوره پی کې ته خو کنه او چې کله لګ اخواله دی خوا کې نو ګوره پی کو د ته چارم وته وي چارم بٹن د ما سره کړه دا یو چارم د ته چارم وي ښا وینډوز 8 چارمز وته ویل کیږي these are called windows 8 charms one by one I can apply here this or the charms وته وي these are charms setting charm devices charm start charm share and search etc نو که چرته تاسو charm اپلای کوئ کنه دا هغه یو آسان او یو ایزی میتھډ دی چې ون بای ون موږ دې ځن راوستي شو داس نو پیک یا وته charm بٹن وته وایي نو یاد ساته د charm windows 8 کې دې حصے ته موږ charm بادا په کې نو دا زبا د دې په 6 پکم دی ته 6 نمبر وېما 6 نمبر ٹھیک ہے نا د 6 کې مطلب د 6 نمبر ته موږ سویل شو ته charm دا وګوره دا یو ښکاری کنه مطلب د چارم مولې وته ویل کیږي زکه وته ویل کیږي چې دا سونه مهم کمانډ ستاسو په وینډوز 8 کې دي نو د تعالی په دې چارم بار کې درکړي دي زکه دا ته مونږه چارم بار وته ویل کیږي چارم ٹھیک ہے نا او د یو کمانډ ته یو چارم وي چارم د یو کمانډ ته سنگل کمانډ ته چارم ویل کیږي او دا کټوره حصے ته مونږه چارم بار وته وایي نو دې لارې نه 1 by 1 چې کومه دا کمانډ موږ سکولی شو دا دې سره اپلای کول شو نو سوا دا څوک تاسو کولی شي چې آیا موږ کم طریقې سره د وینډوز 8 محیط چاپیریال باره کې ټولې خبرې تشریح کړې نو دا زموږه د وینډوز 8 چاپیریال او دا غي پراپرټي که څه کوېسچن دې باره کې کولای شي تاسو نشته دی اچھا بس کوېسچن په څه شتم نه خو بس مقامه چې زو هم تشریح کړل راځم د وینډوز 8 بیوټي ته راځم وینډوز 8 بیوټي د وینډوز 8 چې کوم د 8.1 نیو ثینګز څه دي سبا د نسو تاسو کولی شي یو تاسو سره پکې دا چارم کو تاسو د کونج ترازه اوم ټیکتا دا چارم تاسو له درکې او کچره تاسو سه فار ایگزامپل د کونج ترازه اوم تر دا چارم درکې دلا بلداري چې تاسو غره دا سکرین چې کوم دی کنه دا سکرین په دوه حصو کې تقسیمول شي دا قصه برېونی سه او دې طرف ته پریک دی داسې باس دلته بل څه خلاص کا بل سم خلاص ول شي ډریګ کدا سي سٹارټ تراله دلته یو پروګرام د خلاص کدا دې سرم لینک شا او غره واپس خپل پروګرام ترازه نو غره پدې ځک تاسو درګه کنه تم تاسو راتلی شي ونه سونه زبردست ا پروګرام لا تاسو را شروع دی وګوره بیا کلیک کب بیا مغه ته لاړ شه بیا واپس راځي بیا دې ځنه کلیک کا واپس تاسو اډ کول شي کچرته سه فار ایگزامپل ز دې ځکه داس کارو کم چې دا وینډو چې کوم دا دې ځای تراولم
او دې ځکه یو بل پروګرام چرته خلاصو مدا سره لکه دې ځکه ماته دارا ته خلاص کا نو ایټ ټایم تاسو دواړه پروګرامز ون بای ون کته شروع دا سونه زبردست ته وی وینډوز فلیپینګ وینډوز زمونږه فلیپ شوی دی کنه یو سایډ ته بل سایډ ته اوس وګورئ کدا ز واخلم کلوز کم دی زینا نو ګور هغه سٹارټ ما سره دادی کنه دلته م ز کولې شم دلته پدیس بٹن باندې کلیک کا وګورئ سپلټ رائټ سپلټ لیفٹ طرف ته سپلټ کړه کسره دې دا کې یو بل څه پروګرام دې زنه خلاص کو ون بای ون چارم خلاصې یو بل پروګرام دې زنه خلاص ورشي وګوره دې زنه کولې شي اني پروګرام چې کوم ځای کې تاسو دا خالی وړه سره په دې سایډ باندې راوستل سونی ایزی میتھډ دی ما سره نو مطلب دا دی چې دا دغه یو اسان او ایزی میتھډ دی چې موږ دې لارې نه دا سکرین چې کوم دی په دوه حصو کې تقسیمولی شو نو سبا د نسوک تاسو کولی شي چې کوم سره یو د پروګرام یې په هغه باندې څنګه کارو کوم نه یو خو دغه دا طریقه دا چې وګوره تاسو دا یو کونج نه ونیسئ او د قص یو طرف ته راولې چې هر طرف ته تاسو بوسئ وګوره سونی ایزی طریقې سره او یاد ا پروګرام چې کوم د صرف په دغه ځای کې سیټ کې نو دا راواله او صرف د کونج ته راسي کې سیټ یې کړی ځای کې او خپل پروګرام دې څنګه ګوره کته بل پروګرام خلاص کې اب تاسو اتوماتیکلی یو بل سایت ته وګوره دا په فل سکرین دی کنه نو دا وګوره دا د سایت ته راواله دا سي دا د سایت ته فټ کا ات ا ټایم په دوه پروګرام باندې تاسو کار کولی شئ یا تاسو دا سکرین بالکل فلپ کولی شئ سونا ساده طریقې د موږ سره نو یاد ساتئ وینډوز نیو تھنګ چې کوم دی یو خو سوئچ پروګرامز دي دا بیا شارټ کټ تاسو ته هم لکه تاسو دلته را لیکنه نو دې پروګرام سره تاسو سوئچ کولای شئ یا واپس ډیسکټاپ ته تللی شئ ډیسکټاپ تر ازما یا لکه د آیفون په شانتي یا د سمارټ فون په شانتي بل اپلیکیشن سره سوئچ هم ساتلی شئ مګر نه کلوز کوم زه پرې هغه چلیږي ما سره نو دا ګوره سونه ایزی کمانډز سونه آسان کمانډز دي د وینډوز 8.1 کې نیو تھنګز چې کوم دی یو خو یاد ساتئ دا چارم بار دی او بل چې کوم تاسو سره سپلټ وینډو دا سپلټ وینډو مطلب دا دی یاد ساتئ یو وینډو دا او بل وینډوز دا خبره ذهن کې یاد وساتئ په دې وینډوز کې 4 شکلونو ته مونږ وتا وینډو وته ویل کیږي دا 4 شکل چې تاسو تخکاری کنه په دې کمپیوټر کې یاد ساتئ ډېر کسان وي د سنگولر او پلورل دی نه ګوره یاد ساتئ واحد جمع دي کې نشته دی دا کم چې دا 4 شکل ښکاری دي ته مونږ وینډو وایو او وینډوز اصل کې اپریټینګ سیستم ته ویل کیږي وینډوز مونږ څه ته وایو اپریټینګ سیستم ته وایي وینډوز 8 کو یو کس وی چې وینډو 8 نو دا غلط دی مونږ سره دا اصطلاح غلطه ده هغه لپاره تاسو به همیشه لپاره وینډوز 8 یادوي not window 8 یا زه تم چې ګوره دا وینډوز نو دا وینډوز نه دا بلکې دا یو 4 شکل دی نو دا موږ سره وینډو دا نو سپلټ وینډو مطلب دا دی چې دا تاسو په دوه حصو کې تقسیموي یو طرف ته یو پروګرام کلاس کا بل طرف ته بل پروګرام کلاس کا ته پېښ بیا لکه ته پاس کنه چې کوېسچن خو دا نو کوم څنګه پېښ خوب درځي تا دا ولې ها خوب ناچه هم بس ټوله شپه دی بس غوږ ته خود درس پرې ده مړ ګوره دی ته ګوره ټوله شپه بیٹھو میری جان بیٹھو اس کو یو کڑکے دا سی گول غونتی نه ته بیا وینډو وایي the عام اصطلاحات دي سره مکور وین but we do not consider it دا هم دغه پښه دي اوس دا کړه کې سوګدل نه هم ٹھیک ہے نا مطلب هم دا غي نه کنسیډر کړی دي خدای اصطلاحات دي سره مکم کمپیر کوم مقایسه کوي مسره مکنه مطلب دړمبیړم به چې کله وینډوز رال نو تاسو ته ویلی I think no آی کې لیکلو چې this is window ډایرکټ په کمپیریزن کو کنه ان سره چې this is a new window اوس وینډوز دا ملټیپل وینډوز د موږ سره کنه نو مطلب دا دی چې بالکل مقایسه کولای شي خو خر نه دي چې موږ د عام سيزونو د سره کمپیر کوو مقایسه راځو د سٹارټ مینیو ته د وینډوز 8 سٹارټ مینیو ته وګورئ د وینډوز 8 سٹارټ مینیو ډیر زیات زبردست سٹارټ مینیو جوړ کړی دا چې دا غي باره کې تاسو لږ معلومات درکما دا سٹارټ مینیو یاد ساتئ د وینډوز کی سره راځي خاص سٹارټ مینیو دا وینډوز کی تاسو په دې کیبورډ کې وګورئ کنه دا وینډوز کی د مو سره this is وینډوز کی دا نو کچرم زه دا سٹارټ مینیو وګورئ دا سٹارټ مینیو د پاره دا وینډوز کی چې اوس لوخه سٹارټ مینیو راشي چې دا وینډوز کی واپس وخه دا وینډوز کی چې کوم دی دا سٹارټ مینیو مو سره ختم شي
या साथे जमुंगा दा स्टार्ट मेन्यू च कम दा पदरे हिस्सों की तकसीम न शाबाश स्क्रीन तो गोरे फोन मन का बस फोन मन का दे स्टार्ट मेन्यू ते चकला राशे नियाज साथे दा स्टार्ट मेन्यू पदरे हिस्सों की तकसीम करे दा पत्री सेक्शंस की तकसीम करे दा अगर दरी सेक्शन कम कम दी अगर तास तो लख तशरीह कमा सवाद न सुख तपोस कोलिशी नंबर 1 ओगरे दे स्टार्ट मेन्यू ते चराशे नो दे एरिया त लाइव प्रोग्राम्स होते भी लिखीगी बल्कि तासु चाइस ते कम तरफ तासु आए लाइव प्रोग्राम्स देते भी लिखीगी और दे बल त रेसेंट प्रोग्राम्स ओगरे दा रेसेंट प्रोग्राम्स दी और दे तमुंगा विंडोज 8 एप्स होते भी लिखीगी विंडोज 8 एप्स होता असल के वाली अदे बारे के तासु लग मालूमात दरकमा नंबर 1 था मुंगा लाइव प्रोग्राम्स होते भी लिखीगी लाइव प्रोग्राम्स आगा प्रोग्राम्स दी चा इट वर्क ऑन इंटरनेट ठीक है ना चे लाइव प्रोग्राम्स आगा प्रोग्राम्स दी वर्क्स ऑन इंटरनेट कयो प्रोग्राम ती मुंगा रावालू नो याद साथे आप इंटरनेट न बगैर दा सरकार नशिकोले जकवत लाइव प्रोग्राम्स होते भी लिखीगी लाइव प्रोग्राम्स और बल च कम दे रिसेंटली ओपन प्रोग्राम रिसेंटली ओपन प्रोग्राम मतलब दादे चिकम प्रोग्राम ने ता उस क्लास कड़ी नागम तासुले यो तरफ की तरफ और बल तमुंगा विंडोज 8.1 एप्स होते भी लिखीगी एप्स दसने अगस्त दे एप्लीकेशंस ने अगस्त दे और एप्लीकेशन मुंगा सते भी लिखीगी सॉफ्टवेयर तासल के बाद दा विंडोज 8.1 स्टार्ट मेन्यू चिकम दे आप अदरे हिस्सों की तकसीम दा गोरे स्क्रीन ते शाबाश स्क्रीन तो गोरा मोबाइल बंद करके रे शाबाश उससे तो गोरे लान दे नो स्टार्ट मेन्यू च कम दे पदरे हिस्सों की तकसीम दा यो लाइव प्रोग्राम्स दा जगह इंटरनेट बांध कर कई इंटरनेट कनेक्शन दा गे दा पारा मुहिमी यो रिसेंटली प्रोग्राम ओपन प्रोग्राम्स भी याद ना प्रेम दस ता ना उजी जब सबर जोड़ो जे जखरो और जी जे क्लास थे ये रिसेंटली ओपन प्रोग्राम्स दी रिसेंटली ओपन मतलब दादे च कम प्रोग्रामों बायता सुडेर ज्यादा कार कवे ना हम तासु कते शे ओबल विंडोज 8.1 एप्स दी एप्स मतलब दा चागा विंडोज 8.1 सरा खुद ब खुद इंस्टॉल की कता दे स्टार्ट मेन्यू तराले नो को दे त लाइव प्रोग्राम्स हुई कचर दा प्रोग्राम तासर इंटरनेट नी तो तासु पदे बांधे कार नशे कोले यू कैन नॉट वर्क ओगरे दा दीवाने क्लिक कर दी प्रोग्राम बांधे दे दा टोल दा पारा तासर इंटरनेट कनेक्शन पकार दे इंटरनेट कनेक्शन की नी दा मालूमात तासुल चरम देने शिदर कोले नेवर कुछ स्टार्ट मेन्यू तराशमा देखि नोरम दिल ज्यादती ओगरे यो पयो तासु कतेशे ओगरे दा यो पयो मालूमात तासुरी दी कचर तसदा मौसम हालात बारे के सुगोरमा ओगरे दा टोल लाइव प्रोग्राम्स दी मासरा चूंकि दा इंटरनेट बांध कार कई दा टोल मालूमात तासुल इंटरनेट बांध राखली जकरे तमुंगा लाइव प्रोग्राम्स होते भी लिखीगी रिसेंटली हुई ओस ओपन प्रोग्राम कम प्रोग्राम च तास ओस क्लास कड़ी दागी बारे की तासो गोरे देजे की मालूमात लास तरोड़े शलक एक्सेल दे डेस्कटॉप कते शे तासो कतले सपोरे गोरे दादी तासरा जकरे त रिसेंटली ओपन प्रोग्राम्स होते भी लिखीगी और द्रेम नंबर च कम दे विंडोज 8.1 एप्स दी विंडोज 8.1 मतलब दादे चकलम तासो विंडोज 8 इंस्टॉल के कना नुको पदे वाला बटन डाउन बांधे क्लिक के तासो नो जो सोना एप्लीकेशन तासरी दी विंडोज 8 सर इंस्टॉल शिव दिया तासो इंस्टॉल करी ना टूल तासर यो पयो दीजे की तखी या साथे भले यो खबर तो कमा द देता तास तवावीलु च द विंडोज 8 की पदे स्टार्ट मेन्यू के दी पोजीशन तस्वीर कीगी दे तर्ज अमल तस्वीर कीगी या साथे देता मेट्रो पोजीशन वते भी लिखीगी द चा द सॉफ्टवेयर्स जो सोना सॉफ्टवेयर तासरी दी कना दे तमुंगा मेट्रो पोजीशन वतवायु मेट्रो वही असल के पयो लाइन के ताला दा प्रोग्राम खलासई जक दे तमुंगा मेट्रो वते भी लिखीगी गोरे शाबाश सब फुल वाले ऑन दियार दर साथे गोरे दे स्टार्ट मेन्यू के दे तमुंगा मेट्रो पोजीशन वते भी लिखीगी दिस इज कॉल्ड मेट्रो पोजीशन और याद साथे पर स्टार्ट मेन्यू के दी यो प्रोग्राम तमुंगा सिविल इशू प्रोग्राम टाइल वते भी लिखीगी याद साथे खा प्रोग्राम टाइल तो चकलम तासु राजेनो यो प्रोग्राम चिकम वर कड़े दे त प्रोग्राम टाइल वते भी लिखी टाइल यो चार कुंजे शक्ल दे लकता दा टाइल्स गोरे कने पदे फर्श पाने चूली कने मार्बल टाइल उतरे त प्रोग्राम टाइल वते भी लिखीगी
یو مخکې دا کم چې دا لایو پروګرامز دي کم چې په انټرنیټ باندې کار کوي کنه یاد ساتئ دا زمونږ د انټرنیټ کنیکشن ډیر زیات خوري کاغه دیزه کې دی او کاغه په موبایل کې دی نو که تاسو غواړئ چې به دا درته کار نه کوي نو دا ټایل چې کوم دی یا یو مخکې داس کارو چې د سره نیوز کنیکټډ کنه دا یو نیوز راځي نو پای کې نو مخکې غلط عکسونه موږ چرته راځي په کې اتوماتیکلی اډ کوي نو دا تاسو اف کولم شي چې نه دا د نور راته کار نه کوي نو زبر رائټ کلیک کوم په دې باندې وګوره په دې ټایل باندې رائټ کلیک کا او دې ځکه دا کمانډ کاری کرا ټرن لایو ټایل اف بس دا اف کا بس نور بده تاسو را انټرنیټ کنیکشن نه استعمالي ځکه په دې رائټ کلیک کوم دیم زما انټرنیټ کنیکشن ډیر استعمالي ټرن لایو ټایل اف کدي سينه نو ګره بس هغه ما سره اف شو نور دې او دې بس شو دې معلومات نه راکړي کزی واپس آن کول غواړم واپس په سي توګه باندې کار کول غواړم بیا په دې لایو ټایل باندې وګوره رائټ په کلیک کا ټرن لایو ټایل آن کا وګوره دا کس په دې باندې رائټ کلیک کا او دې سره ټرن لایو ټایل آن کا وګوره سونه خطرې کې سره هغه معلومات بیا تاسو واغستې شي دا ټایل چې کوم دې د یو ځنه بل ځای تم روړ شي لکه دا ټایل 19 تک سے او دې طریقې سره روړ دلته سمپلی یو کین اډ چې کوم ټایل تاسو بار بار پکاريږي آسان تیرا دی خوا کې دا ټول سٹارټ مینیو کې د دې ټایل دا سمال کولم شي په دې کونج کې دا بٹن تاسو ښکاری کنه ته نه ښکاری خو ځا کلیک کا په دې باندې نو ګره دا ټایل د کس تاسو تاسو سمال وګوره دا ټول ټایل تاسو راخري دا دی خوا کا دا بل را دی خوا کې یو چایس دی یو کین ډو دیٹ اخو دې خوا کولې شي تاسو د لایو پروګرام چې کوم دی ل رائټ کلیک کا دا وګوره یو په یو تاسو رائټ کلیک سره نیم ګروپ تاسو راخري کنه دله سبل سنو متور کا چې سه مای فیوریټ say internet my favorite خپل نوم پیو لیکل سي internet programs etc او دلم ریسنت په دې باندې سبل سنوم پیو لیکا my office programs وته لیکل تاسو اوس یو پروګرام دی تاسو ردی ځکه نشته دی او دې ځکه په دې اپس کې موجود دی نو دې ځنه به څنګه راولې تاسو ریلی سمپل یو پروګرام دا کیم سپیک زه غواړم چې د ریسنت پروګرام ته راولم نو په دې باندې بر رائټ کلیک کما او ګره پن ټو سٹارټ مینیو به کما پن ټو سٹارټ مینیو نو ګره تاسو راغ اتوماتیکلی دلته راغې راوالو دې ځکه بریک د تاسو بس anywhere you can put and drag دا ګره کنټرول دا کنټرول می سکنه او د موس سروم دا چې کوم تاسو ګره دا سه ډاون اپ ډاون کول شي دا سمال کول شي کنټرول هم د کیبورډ نه نیولې دا نو که تاسو دا اپس د یو سره بل ځای توړی کنه نو ګره دې طریقې سره ټول اپس مخکې وروړي او په سیف فیوریټ کړل بیا یا ایرو کی سره یا ماوس سره ډریګ کا نو ګره تاسو ته اتوماتیکلی غړ شي نو مطلب دا دی چې دا هغه یو آسان طریقه دا یو ایزی میتھډ دی سبا تاسو ډیر کسان وي سر په وینډوز 8 کې سٹارټ مینیو نشته نو هم دا سٹارټ مینیو د کنه تاسو دا ما سٹارټ مینیو دا په پروګرام د یو ځای باندې تاله په دې سکرین باندې خواره کړی دی بیا راځم ګوره دی اپس تر راځم په دې کې تاسو یو اپلیکیشن ډیر په اسانه سره کوي معلوم نه ډیر ګران دي نشي معلومې دی ماته نو که زه در کوم چې سه ورډ نو تاسو اتوماتیکلی سرچ کولی شي یا که تاسو د سٹارټ مینیو تمراله ډایرکټ شروع کا ورډ ولیکا هر ځای کې چی پیدا کوي به بس ضرورت ته نشته چلته لاړ شي چې کله د سٹارټ مینیو تر راشي کنه چې کوم پروګرام تاسو پکاري دا غي نیم شروع کا لکه ایکسل ای ایکس سی ای ال ډایرکټ پتا در کې دا خو نه دي تاسو وګوره سونه ایزی طریقې سره موږ 1 by 1 چې کومه دا سرچینګ دی ځکه کولی شو بیا که زه د اپس ته واپس رالم نو ګوره په دې کې تاسو را اپس بای کیټګری ترتیبول هم شي تاسو بای کیټګری په ځای بای نیم را تر کنو ګوره بای نیم ا بیا سی بیا ډی بیا اف بیا جی بیا اچ بیا آی بیا ام وغیرہ وغیرہ بای نیم نه پس کوم دی بای ډیټ انسټال په کوم ډیټ باندې چې کوم انسټال شي وي دا نیوز اوس چا انسټال کړی ماته او بای ډیټ انسټال نه پس موست یوز هغه پروګرام راته خو چې هغه ډیر زیات زکاروم نو ګور هغه د اصل 15 پروګرامز دي چې یو په یو ماسه زی کاروم یو ورډ دی یو دا دی مودریټلی یوز مودریټلی مطلب دا دی چې لکه دا هغه نه کم استعمال شوی دی او دا نور چې کم دی نیور یوزډ دی مطلب لا چا استعمال کړی دا خاص نه دی زه تم چې تمات هغه سوړ ګور وینډوز 8 باندې کې داشتا وینډوز 7 کې تاسو ردا نو اوس چې کوم سافټویر ته ډیر کاري نو وتا تړمبي خېچواله دا ستاره چې کوم سافټویر ته کاري نو یو غلیس مثال درکو ټول میو په دې ځنه ته کته شي نه
बाय कैटेगरी का नो गोरे बाय अवल डेस्कटॉप वाला बया एक्सेसिबिलिटी बया एसेसरीज और द कसरो वापस राजे तासु नो मतलब दादी जो गोरे दा सोनो खतरी के सरा दा स्टार्ट मेन्यू दा कसदे बुंगा ऐड करेगा और दिलार ने 1 by 1 कारावली शुरू तो दा समुंगा द विंडोज 8.1 च कम दे दागे बारे के अच्छा पेरियाल यो सो खबरी मा तशरीह करे द स्टार्ट मेन्यू बारे के मुंगे सो खबरे तशरीह करे कदी बारे के स्ता सवाली माने कवलिश बिल्कुल कत स्टार्ट मेन्यू डेस्कटॉप तक ना खुद दी आइकन शक्ल के रावस्ती शान होता नो गोरे कचर त दे तरावली कना तो दे स्टार्ट मेन्यू तरा शक्कम यो प्रोग्राम कजे यो प्रोग्राम चरता स्टार्ट मेन्यू अल तक कतल वाड़मा नो जब गोरे पदे माने पर राइट क्लिक कमा गोरे राइट क्लिक एनी टाइल माने राइट क्लिक का ओपन टू टास्क बार का बास उस शिकलम दा स्टार्ट मेन्यू खत्म के स्टार्ट मेन्यू बखत्म वैसिंगा विंडोज की वापस हुआ खा ओगरे दे स्टार्ट मेन्यू तदा दे रागले दे बस दे देते हम मखा मखरा वाला दस दे बार बार ओगरे तक तागे डेस्कटॉप ते रावले तो डेस्कटॉप ते हम डायरेक्ट रावले दस ठीक है ना रियली सिंपल दस यूनिट सो डेस्कटॉप ते रावले या राइट क्लिक एंड गो बैक देयर दिमा तो विच दा सॉफ्टवेयर च कम दे दाई क्रिएट शॉर्टकट्स ती विदाता सर ऑलरेडी दलता एंगेज दे मौजूद देता सर मुंगा नोर डेरे ज्यादा तरीके दी न्यू तराजू रुस्त बेता सॉफ्टवेयर मेथड्स वाए दी न्यू तराजू च कम सॉफ्टवेयर स्थापकारी एक्सेली वर्डी नोटपैड वर्डपैड बस डायरेक्ट रावले शॉर्टकट बता सर ऑटोमेटिकली मत जुड़ी तरीके इस डेरे ज्यादा यो पयो मेथड ता खेमा ची सिंग तरीके सर बता सो स्टार्ट मेन्यू ता डेस्कटॉप ता एनीवेयर वी कैन गो बैक एंड मेक सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स सो क्वेश्चन इज द खारी साहब क्वेश्चन निश्चय ना आसान दिगस खास खबर निश्चित है दा सरोरो बतासु दे मुहित दे चापेरियाल माने पेश है रोरो तासु विंडोज माने पेश है ऑटोमेटिकली तासु पखपल पदे माने बिया कर बस ये ना